یو کس په کونه ورکوله نو هغه پلار یې ډېر زیات تنګ کو چې زما دا زوی ولې کونه ورکوي نو هغه لاړو توجه بدکه یو بس نوم دی او زده کړی دی 007 د پاکستان بیٹی کیدی شي کم جاړو توجه او زه یو خبره کوم ټیک ټاکر السلام علیکم زه ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان پر ایک سیټ کې چې تاسو دا کومه ویډیو وکتله دا مفتی سردار حقانی صاحب دی د او علي شاه مور یو بل سره خبرې اړولې دي د مفتی صاحب چې کومې خبرې دي دا ماشاءالله ډېرې مزیدارې او ډېرې ښکلې خبرې دي د په دې کې څه غلطې خبرې نه دي کړي چې کومې خبرې کړي ښه صحیح خبرې کړي دي د مولیانو کار دغه دی چې صحیح لار انسان ته وښیي او علي شاه او د علي شاه مور او د اوچه دا هر سړی پېژني چې دا د کومې قبیلې سره تعلق ساتي دا ډمان دي دا بې غیرته دي په دوی کې نه پښتو شته نه پکې حیا شته دا کنجران دي دوی هغه مشران به په متل کوي اخر زمانه کې به مولیان هم صحیح پاتې نه شي هغه به هم بېعزته شي نو دا هغه قوم دی چې مولیان یې هم بېعزته کړل یو مولا دوی پرې نه ښودو کم مفتی صاحب چې کومې خبرې ورته وکړلې دا د بالکل د کاڼي کیرخې کړي دي صحیح خبرې ورته کړي زه تاسو ته یو وړوکی شان متل بیانوم یو کس په کونه ورکوله نو هغه پلار یې ډېر زیات تنګ کو چې زما دا زوی ولې کونه ورکوي نو هغه لاړو هلته پې کمپلین وکړو پولیس ته پولیسو ونیو هلکې عدالت ته پیش کو چې کله عدالت ته پیش کو نو هغه ورته وویل جج ورته وویل چې ته دا کونه ولې ورکوې ده ورته ویل جج صاحب اوسه پورې زما خپله کونه وه ورکوله مې د چا را سره کار نه و خو ما ته دا پته نه و چې زما په کونه کې هم د حکومت کار شته اوس به کې د حکومت کار شروع شو زه به کونه نه ورکوم دغه رنګ حساب د دې رنډۍ دی دا رنډۍ کوس ورکوي چې دې به څو خبرې وکړي نو تاسو په سوشل میډیا ګورئ کنځل هم ورپسې کوي رد بد هم ورپسې کوي نو مولا صاحب ورته څه غلطه خبره نه وه کړې صحیح خبره ته کړې ته ولې په حاشي خورې ولې ته کنجرتوب کوې ولې عیاشیانې کوې هغه تا ته صحیح خبره کوي د هغه موږ ملګري مو ټول ملګري وو تا د پښتو کلچر تباه او برباد کو تا ډوله د سړي لور یې نه او نه تاسو کې څه غیرت او پښتو شته دی مولا صاحب چې کومې خبرې کړي موږ ورسره ټول اتفاق ساتو که د دې نه بعد علي شاه مور تا ته ویم که مولایي صاحب پسې تا څه خبرې وکړلې کنځل دې وکړلې قسم په الله به د نه دا کوس کټ کوم او دې غاړې ته د لا چومبې یې پرېږدم نو دقه دپاره مې دا ویډیو جوړه کړه چې اوس مې مخې له رالل او ومې لیدل دا هر څه په خپله مې واورېدل دې رنډۍ چې دا کوم غول غوشان خوړلي دي تاسو په دې ویډیو کې وم کتل دقه خبرې دي ټول لپاسې او خپل مفتی صاحب سره ودرېږئ دا په موږ ټولو فرض ده ځکه چې موږ چې سو درې مولیانو د وجې وو مونځونه موږ دوی پسې کوو سبقونه موږ ته دوی ښیي جنازې زموږ دوی کوي هر یو قسمه دغه ته دوی زموږ ولاړ دي دا رنډۍ او دا کنجر زموږ هېڅ ته هم نه ودرېږي دا صرف کوس ورکوي او دغه خپل کوس ورکه پسې ګرځي نو د دې په باره کې مې دغه ویډیو جوړه کړله څومره چې دله کېدی شي نو شیر یې کوئ په یوټیوب باندې ګورئ په یوټیوب باندې ملګرو ته ولېږئ په پیج ګورئ په پیج باندې هم شیر کوئ که اوسه پورې هم نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کوئ او که په پیج باندې نه وي نو مهرباني وکړئ پیج هم فالو کوئ